نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. جلال آباد کې درې او کابل کې وې چاودنې لږ تر لږه 3 کسان وژلي. راپورونه وایي په جلال آباد کې 3 او په کابل کې وې چاودنې لږ تر لږه 3 کسان وژلي او شاوخوا 20 کسان ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې وې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل د جلال آباد په بېلابېلو برخو کې دغه چاودنې د طالبانو پر رینجر موټرو د سړک غاړې ماینونو له کبله شوي دي. سرچینه وایي په چاودنو کې 3 ملکیان وژل شوي او په ټپیانو کې طالبان هم شامل دي. بل خوا نن د کابل په 14مه حوزه کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې لږ تر لږه 2 کسان ټپیان شول. د حملې هدف نه دی روښانه. طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د دغو چاودنو په اړه چې چا یې لا مسؤلیت نه دی منلی رسما څه نه دي ویلي. د داعش ډلې خراسان څانګه چې د طالبانو دښمنه ډله ګڼل کیږي د افغانستان په ځینو برخو کې فعاله ده او پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 0% کمه شوې ده. د پاکستان مرکزی بانک ویلي چې په روان مالي کال کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه 0% کمه شوې ده. یاد بانک په خبره د روان مالي کال له پیله تر دې مهاله په پاکستان کې د 203 میلیونه ډالرو په ارزښت پانګونه شوې ده چې د تیر کال په پرتله 0% کموالی ښیي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو پاکستاني کاروان وایي چې پاکستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو پر لور روان دی او هم دا لامل دی چې بهرني پانګوال په دغه هیواد کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. دوی وایي چې که وضعیت کنټرول نشي نو دا هیواد به تر راتلونکو 2 کلونو پورې تر ټولو سخت اقتصادي بحران تجربه کړي. لیدونکو له غوږ نیونې مو مننه. ښې چارې.